خبر د روزګان اوسیدونکو د وسلوال او نور نظامی تجهیزات له ناوړو ګټې اخیستنې سر ټکوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم د روزګان ځینې اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې ځایي نظامیان له وسلوال او نور پوځي تجهیزات څخه ناوړه ګټه اخلي. دغه ولایت اوسیدونکو وایي پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنۍ راهیسې روزګان کې ځینې نظامیان له پوځي وسایل او وسلو څخه ناوړه ګټه اخلي. پاملرنه ورته نه کیږي. له بلې خوا د روزګان امنیتي مسؤلین بیا وایي چې هیڅ چا له پوځي تجهیزاتو ناوړه ګټه اخیستنې اجازه نه ورکوي. د یادو چارواکو په خبره ټول نظامی تجهیزات یې ثبت کړي او ډیر ژر به له لرې پرتو سیمو نظامی وسایط راټول کړي. محمد نسیم د روزګان مرکزی سرینکوټ اوسیدونکی دی. نوموړي 800 ورځپاڼې ته سره په خبرو کې ویلي چې ځینې نظامیان په ښار او لوري سیمو کې پوځي موټرو څخه شخصي ګټه اخلي او کله چې موټر خراب شي بیرته نه جوړوي. نوموړي په خبرو کې لا هم د روزګان په لوري پرتو سیمو کې ځینې موټر د تیلو د کمښت د نورو تخنیکو ستونزو له کبله ولاړ دي ان د خلکو لوري وسپنې لوټ شوي دي. محمد نسیم وایي چې په دغه ولایت کې اوسیدونکي نظامیانو له ډول کړنو ناراضه دي او غوښتنه کوي چې بیت المال ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا